بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نصیب خان اتل د خوست ولایت د تریزی علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کرکټ برخه کې بیټینګ بیټسمین یم. والا کرکټ خو موږ ماشومتوب نه ټینس بال کرکټ کولو په کلي کې. هغلته مې بیا د افغانستان کرکټ چې په تلویزیون ولیدلو نو هغې ځای نه ما د کرکټ سره ډېره علاقه او مینه پیدا شوه. په اول کې کرکټ شروع کول ډېر ستونزمن و ځکه ما سره د کور سپورټ نه و. فامیل اجازه نه راکوله چې ته باید کرکټ وکړې، خو بیا مې په پټه کرکټ شروع کړو. وروسته راباندې خپل فامیل پوه شو، ورو ورو مې کرکټ کولو او زه د افغانستان ډومسټک کرکټ پلیر یم. په کرکټ کې مو ډېرې سختې تېرې کړې دي. د پلار څخه مې ډېرې سختې خبرې اورېدلې دي ځکه زموږ اقتصادي مشکلات ډېر خراب و. ما د کرکټ سره ډېره مینه وه، خو پلار مې نه پرېښودم چې ته باید کرکټ وکړې ځکه موږ اقتصادي مشکلات ډېر ضعیفه وو. بیا ورو ورو مې پلار پوه شو چې دا هلک د کرکټ سره ډېره مینه لري، راځه کرکټ په شروع کړه. نو تېر کال چې ما ګریډ 2 کرکټ وکړو ډېر زیات خوشحاله شو پلار مې. هغې وجې بیا ما ته کرکټ اجازه راکړه چې ته باید اوس کرکټ وکړې. ما اول ځل بیا انټر کلب میچونه وکړل په سمنګانو کې. هغلته ما د کیپینګ په برخه کې ټاپ بیټسمین راغلم. بیا ورو ورو د کرکټ بورډ ډومسټک کرکټ ګریډ 2 ته انتخاب شوم. ډېر کرکټ مې کړی ده، شخصي ټورنمنټونه مې کړي دي. کرکټ انټر کلب لوبو کې مې اول درو میچو کې داسې ښه کارکردګي ونه کړه. اخري 2 میچو کې مې بیا پرله پسې سنچرۍ ووهلې. هغه د ما د ټیم دپاره ډېر ښه و ځکه ما ټیم ته رنسک کال انټر کلب کرکټ کې کړي دي چې 152 مې کړي دي. د سمنګانو د حسن خیل کرکټ په خلاف مې کړي. په کرکټ کې مې د خوښې لوبغاړی رحمان الله ګربز ده. هغه زه ډېر ګورم، ډېرې تعقیبوم. د هغې کرکټ نه ډېر خوند اخلم. زه په میډل آرډر کې وځم، تیزه لوبه کوم. تیزه لوبه مې د خوښې کرکټ ده. T20 کرکټ مې د خوښې ده. را روانو سیالیو ګریډ 2 کرکټ سیالیو ته انتخاب شوی یم او څلورم کال سیزن لپاره KPL سیالیو ته د میلانو شمشاد لوبډلې برخه یم. دا د ما دپاره ډېر د ویاړ خبره ده چې موږ سره په ټیم کې سینیر لوبغاړي دي. شهزاد محمدي ده، فرید ملک ده، اکرام علي هیل ده، نوید اظهار ده. د هغې په منځ کې لوبېدل ما دپاره ډېر مهم رول ده. د افغانستان نیشنل ټیم ټچ کول ډېر سخت کار ده. هغې دپاره یو لوبغاړی چې نیشنل ټیم ټچ کوي باید کرکټ کې ډېرې سختې ورځې تېرې کړي، کرکټ رول ادا کړي، سهار وختي اکاډمي ته حاضر شي، باید د پلیر خوب پوره وي، اوبه یې پوره وي او کوم کرکټ چې کوم پلیر د خوښې پلیر وي هغه باید تعقیب کړي. هغه ځوانانو ته ما دا پیغام ده چې کرکټ خو کوئ، کرکټ باید په صحیح معنا وشي. کرکټ ته ما سیا وخت ورکړی ده چې اکاډمي کور نه راځئ اکاډمي ته، د دې په خاطر راځئ چې موږ دلته یو څه زده کړو، باید په صحیح معنا یې زده کړي. سټي وخت نه څه نه جوړېږي. کرکټ ته مو کار یاله ده، کرکټ ته کار وکړئ.